أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر کاکاوی وی دمو دا ډیسپی سے حافظ قرآن دی حافظ قرآن یم نه په قرآن سره مې مینه ده نو بعضې ټایم کې چې ویم یې نو هغه ما مخې ته نه پرېږدي لږ زه تاسو ته ووایم نن سهار زه کېناستم قرآن کریم کې یو تلاوت مې کو د یوې رکو نه سوا ما ونه کړ بیا آفس ته رالم نو چې بیا مې قرآن دغه کو نو یاره د رکو اکه مې بیا د سره کړله نو بیا مې وویل د هغې د وجې نه بعضې ټایم کې بس چې څه حالات واقع دي نو الله تعالی هغه آیتونه زما سینې ته راولي حالانکې زه حافظ قرآن نه یم خو الحمدلله ثم الحمدلله که یو حافظ قرآن چې کوم دی هغه رجوع کې ختم کوي نو د فاتح ضرورت هم دی دا د الله چې کوم دی یو احسان دی بعضې چا مې ورکړي او الله دې په ټولو باندې داسې راکړي ما ستاسو وړاندې د قرآن کریم یو آیت کریمه سے عیسیٰ تلاوت کر په هغې کې الله فرمایي تاسو بهترین امت یې او د بهترین امت هغه وجه ذکر کوي چې تاسو به خلکو ته د نیکۍ حکم کوئ او د غلطو نه به یې منع کوئ شکر دی چې خدای پاک موږ له داسې مشران راکړي دي دې سره زما ملاقات وشو ما ورته بلکل ویلي دي چې شپې او ورځ ته به نه ګورئ ما ته تاسو کال وکړئ چې زه در نشم بیا زما نه لیدو چې زما نه ته څومره منډه غواړې څومره مدد ستا په کال یادوي د انسان خو هغه دی چې هغه د بل انسان په ښېګړه باندې راشي او زمونږ د پښتنو یو عظیم تاریخ دی د پښتنو یو عظیم تاریخ دی او د پښتون لفظ معنی څه ده پښتون د فت نه وتی دی د ښېګړې نه وتی دی د تورې نه وتی دی د وفا نه وتی دی د ننګ نه وتی دی د دې ټولو مجموعه چې نو دقې ته پښتون وي مونږ خلکو له عزت هم ورکړو مونږ کې وفا هم شته مونږ کې ننګ هم شته دی ځکه د اسلام اصول او د پښتو اصول چې کله وګوري نو دا بالکل متوازي دي خو لیکن نن سبا شیطان خو چونکې زموږ ښکاره دشمن دی هغه بعضې خلکو ته د غلطي یو لار ورته ښایسته دي او یو خبره ورته ونیسي چې بس دا دې کې زما چې کوم دی بس په دې به زه ننګ کوم په دې کې زما پښتو ده حالانکې وګوره د مسلمان عام روټین کې زمونږه ژوند 63 سال دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټوټل عمر 63 کاله دی 63 کاله نه د انګریزي که په قانون یې وی نو 18 کاله کې هلک بالغ کېږي او کنه داسې د اسلامي په اصول یې وی نو د کساد نور په 11 کال باندې بالغه کېږي او هسې 14 کاله چې کوم دی راغلی دا 14-15 سال دی لرې کا دکه 45 سال پاتې شروع دا 45 سالم په منځ باندې نیم که ځکه نیم خو ستا خوب کې لاړه ټوټل چې کوم دی 20 کاله ژوند نه پاتې کېږي په دې 20 کاله ژوند لپاره موږ څه کمې چې کوم دی موږ ارادې کړي دي حالانکې الله تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الله وی ما انسانان او پیریان د خپل عبادت لپاره پیدا کړي چې د عبادت نه علاوه تا ټوپک تلاش کو او ته چې کوم دی د بل مسلمان وینې ته تویې نو ته خو الله دې لپاره نه پیدا کړ الله تعالی بل ځای کې فرمایي چې چا ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها چا چې یو مؤمن قصدن قتل کو د دې لپاره جهنم نه علاوه بل ځای شته نه موږ دې سوچ وکړو کنه چې زه داس پچا باندې کوم دا هم مسلمان زما یو ورور دی الله دې جهاد حکم کړی دی کافر د پاره کړی
د مسلمان دپاره شته قانون شته، مشران شته، جرګې شته دی. خپل بچي چې کوم دی خپلو بچو له قلم لاس کې ورکړئ، خپلو بچو له علم لاس کې ورکړئ، خپلو بچو نه ټوپکې لرې کړئ. که ستاسو څه قسمه د هغې ګیله شوبه شته دی دا مشران. زه شکر دی چې داسې مشران ممکن شته دی چې هغې یو بېلوس خدمت کوي د خلکو او روغه به ولې نه کېږي. سورت حجرات کې الله تعالی وي تاسو چې د اسیسو انصاف صاحب د دې د مرګرو موږ ډېره شکریا ادا کوو. نو بیا یې د الله کور ته راولي او د الله په کور کې د الله کتاب ته کښېنوي او د الله په کتاب د دې خبرو پابند دي چې موږ زاړه زوړ خفګان ختم کړو او دې نه بعد به یو بل سره زړونه غوندې وخت تېرو. یو بل ته به هېڅ قسمه بد نه په خپل لاس نه د بل په لاس نه په پټه نه په ښکاره هېڅ قسمه نقصان نه رسوو، بلکې یو بل ته به د بدو رسولو سوچ هم په زړه کې نه راولو. عزیزانو تاسو ولیدل په قرآن پاک د حلق نه بعد د جرګې مشرانو دا دواړه خاندانونه د الله په دې کور کې یو بل ته ترغاړه کړو او دارنګې د دې په منځ کې چې خفګان و هغه په دوستۍ بدل شو. عزیزانو جرګې سره رنګ لوړ نی بیړه کړی نی د جرګې کار پویول دي منت کول دي. جرګې خپل کار وکړو او دوی یو بل سره ملاو کړو. الله دې هغه ورځ نه راوړي که چېرې یو فریق د الله په دې کور کې د الله په دې کتاب د شوي فیصلې نه تجاوز وکړي، حد مات کړي، نو دا څومره خلک چې راجمع شوي دی دا د پښتنو د روایاتو د لاندې راجمع شوي دی. دا د دې راجنامې د ګواهۍ دپاره راجمع شوي دی. نو هم د دې خلکو د ګواهۍ په بنیاد باندې الله تعالی بیا خپل قهر او عذاب نازلوي. عزیزانو موږ له الله تعالی په انتظامیه کې یو داسې دوه مشران ناکړي دي چې ماشاءالله ښه جرګه مارون دي او د دې سوچ خاوندان دي چې په علاقه کې د مسلې ختم شي. زمونږ ډي اس پي صاحب والله چې زما خو ډېر زیات خوښ شو، موږ سره دوه درېو پروګرامونو کې ملګرتیا وکړه. ښه مخلص انسان دی، ښه جرګه مار دی او زړه نه غواړي چې یاره د چا منځ کې څه مسله وي نو ما ته یې ویلي چې ما ځان سره بوځوي. او شکر په دې دی چې حافظ قرآن هم دی او زمونږ د معاشرې د ټولو لپاره نه خبر هم دی. نو اوس زه تاسو ټولو ته وایم ما سره په شریکه باندې د الله تعالی نه سوال کوو چې الله تعالی دې دواړو خاندانونو له په دې فیصله د کلکو درېدو توفیق ورکړي. دې کیسې اتفاق کوم چې اگر راشي په حالات باندې خپل کړي. Sama. Sama. Ricardo आवाज वर का दादा विकार आ गया अगर इन्हें तो आवाज वर का Ustaz disawai agak berpesiwai.
بس اوسه درجه پدان صدقه نو بای راشي بسم الله الرحمن الرحیم منګ الله تعالی کتاب ته سم کو منګ خپل شکوک او شبهات ختم کړو دشمنیم ختمه کړل آینده به ضرور غوندې ژوند تېرو او یو بل ته په پټ او په ښکارا خپل لاس یا په پردي لاس هیڅ نقصان نه رسو الله کامیاب ده مخ كتير شي قاسي د جرګې د ممبرانو طرفه دې دواړو خاندانونو ته د زړه د بیخه مبارکي ورکوم او د دې دواړو خاندانونو ډېره شکریا ده موږ د ولایستان د هغه د رونو د هغه د بچو او د مکسر علیزي او د غلامي نسکي ډېره شکریا ادا کوم